دا د لیونیانو لپاره یو پیغام دی. هغوی چې د دې نړۍ د چاپېریال سره مطابقت نه لري، زیانمنونکي، ستونزه جوړونکي، هغوی چې په دې نړۍ کې په بله روان دي، هغوی چې هر څه په متفاوت ډول سره ګوري، هغه چې قانون سره چندان علاقه نه لري، هغه چې اوسني حالت ته په درنه سترګه نه ګوري. که تاسو د هغوی پسې خبرې وکړئ یا د هغوی سره مخالفت وکړئ، هغوی وهڅوئ یا یې تحقیر کړئ، مګر یوازینی کار چې له هغوی سره یې نشئ کولی هغه دا ده چې هغوی نادیده وګڼئ، ځکه هغوی هر څه ته بدلون ورکوي. هغوی بشریت پرمختګ خواته بیایي، په داسې حال کې چې ډېری هغوی لیوني بولي، مګر موږ هغه د نابغه په نوم پیژنو، ځکه دغه لیوني چې د بدلون هوډ وکړي نو نړۍ ته بدلون ورکوي. بالاخره دا کار هغوی کولی شي چې په ځان باوري اوسي. توپیریزه فکر